اوس به واورو د پولي پوري ډراما. د پولي پوري ډرامې په تیره برخه کې تاسو واورېدل چې شباني عجب ګل ته یادونه وکړه چې که برخه عابد ته وکړي نو څنګه به وي، خو په عجب ګل دا خبره ښه ونه لګېده. اوس به دا واورو چې ملک غني په خپل کور کې ولې وارخطا دی. تاسو لږ د ساعت صورت په ځای کوئ. ملک صاحب ملک صاحب لږ راوځه که نه. خدایا چې دا دروازه بنده ده. د یاسر مورې د یاسر مورې دې دروازې ته کلپ چا چولی دی؟ کیلي چېرته ده؟ زه دې خبره نه یم، کیلي ورکه ده. او ته ولې داسې وارخطا یې؟ چېرته تښتې؟ ملک ماما رښتیا وایي که نه؟ ولې دې خلکو ته وروځي نه؟ نو څنګه وروځم؟ تاسو ګورئ نه چې لښکر دی لښکر. تاسې دا د مطلب څه غږونه نه اورئ؟ موږ د هغه غږونه اورو. ولې نه اورو؟ خو د خلکو تا سره کار دی. ملک ماما خیر دی، ور ووځه. که ته ورنشي نو کیدای شي ستونزه نور هم غټه شي. ملک صاحب بلا دې واخلم، راوځه راوځه، ما د دې غم نه خلاص که. وګوره مطلب شاه بیا غږ وکړه. مطلب شاه ته زما د خوا نه وکیلې. بس هر څه چې درته ویل ورسره یې ومنه. زما د خوا نه ورسره لاړ شه. زه به په دواړو سترګو تیار شم، خو دا خلک به کله قبلوي تر څو چې ته رانشي. د غوی په بدل کې څوک پسه په خیرات کې نه اخلي. راوځه ملک صاحب، د خلکو ارادې راته ښې نه ښکاري. خدای مکه چېرته راته کور ونسېږي. واوره که نه د یاسر پلاره، واوره چې که ته ور ونه وځې نو کور به راته وسېځي. ولې ور وځې نه چې دې دروازې پورې کلک نښتی؟ او بیا ته خو څه وړوکی سړی نه یې. ملک خبره دې د کاڼې کرښه ده. اوس دومره نشي کولی چې خپلو کلیوالو سره خبرې وکړې؟ ملک ماما ترور مې رښتیا وایي، خیر دی ورشه. کلیوال چې هر څه وایي خبره ورسره پاکه که. دا خو ډېر شرم دی چې ته په کور کې ناست یې او هغوی درته په دیره کې ناست دي. غلی شه ته خو خبرې مه کوه. تاسو خو زه په دې کور کې بد راځم. ځکه راته داسې وایي چې یوې دروازې ته م کلپ اچولی او په بلې وتلی نه شم. بدم نه راځي، خو بله لاره نه لري. نو څه کې؟ خلکو دا څه کوئ؟ دا لږ صبر وکئ. هله شا به ور ووځه چې اوس به دروازې را ماتې کي. تازه ګله وراره، تازه ګله وراره، لږ ودرېږه، کار مې دی د سره. راځه درته ولاړ یم. الله دې خیر کي. څنګه داسې وارخطی؟ خیر خو به یي؟ خیر چېرته دی؟ ته ما ته دا ووایه چې ما تاسو سره کوم بد کړي دي چې اوس هم د عابد مور ته غوږ کېښې ده چې عابد ته ښځه وکړه، او هغه هم دښمنداره جلۍ د چا د کور مخې ته چې زړور خان ډزې کړي دي. ښه درته معلومه ده چې د چا د کاله مخې ته ډزې وشو یا پې غږ پورته شو، هغه جلۍ بیا نه څوک کولی شي او نه یې څوک چاته ورکوي. عجب ګل کاکا، خیر دی. ته دې ماغزه لږ ساړه که او زما په خبره باندې ځان پوی که. زړور چې کوم کار کړی دی نو دا یو ناوړه رواج دی. موږ باید دا رواج ختم کړو، هېڅ اهمیت ورته ورنه کړو. که ته ورته اهمیت ورنه کړي نو بلې ورکوي ورته. بس ما درته وویله چې هر څه په زړه کې راته پراته وي نو ښکاره یې راته ووایئ، په دې غم مې مه اړوئ. الله دې نه کړي چې موږ به تا په غم اړو او بیا ته څوک یې او زه څوک یم او پاتې شوه د زړور خبره. نو په ډزو او غږ پورته کولو باندې جلۍ د چا په نوم کېږي نه. نکاح د رضا کار دی. په زور باندې نه نکاح کېږي او نه یې څوک کولی شي. که اوس موږ او تاسې د زړور ډزو ته اهمیت ورکړو نو موږ به ظالمان یو. ځکه چې یو پاک دامنه جلۍ په زوره د یو چا په نوم کېنو چې هېڅ یې ورسره خوښه نه ده چې واده وکړي. وراره دا ټولې خبرې به دې زه ومنم، خو زړور زورور سړی دی او
زما ورسره وس نه رسېږي. زه د دې ښیښۍ نه تېر یم. زوی ته به چېرته بل ځای کې درک وکړم. که د زړور د زوره ډارېږي نو مه ډارېږه. په دې هکله موږ ټول تا سره یو. د کلي شورا، کلیوال، د پرخې کورنۍ دا ټول تا سره دي. او د زړور سره خو د هغه خپل پلار هم نه دی جوړ. شورا ته یې شکایت کړی خو وتښتېده. او شورا اوس هسې پرېکړه کړې چې زړور به نیسي، بندي کوي به یې، خو چې پیدا شي. او په دې کار کې ته موږ سره مرسته کولی شي. زه به څه مرسته وکړم؟ زه د ټوپک والا یم، د کوتک والا یم. زه نو څه یم؟ ته بلد یې، د منګې سره دې کار کړی دی. ډېر ځایونه درته معلوم دي. چې ته یې پیدا نه کړي نو بل څوک یې نشي پیدا کولی. نو زه ورپسې چېرته وګرځېږم؟ په ولایت کې موږ ته چې څومره معلومات شوی دی نو ولایت کې دی. سمه ده، زه به ورپسې وګرځېږم. خو زه چې د زړور لټه کوم نو ما نه کور پاتې کېږي، کار روزګار به رانه پاتې. داسې خو نشي کېدی. کور کې به خرچه مرچه لګېږي. د دې نه ته بېغمه اوسه. ته چې د زړور لټه وکړې نو د شورا له اړخه به یو څه شی درکول کېږي. د خرچې مرچې فکر یې مه کوه. ښه چې داسې ده نو زه خو به بیا همدا نن فکر وکړم چې زړور په کومه طریقه پیدا کولی شم. کلیوالو تاسې ټول لاړ شئ، د خیره ځئ. زموږ مطلب حاصل شو. ملک صاحب مطلب شاه ودرېږه. ملک صاحب پسې د تللو هڅه مه کوه. نو ولې بیا نه کوم چې تاسو ملک صاحب ونیو او سر له مله توره کڅوړه ور واغوسته. دومره خو راته ووایې که نه چې دا ملک صاحب ولې ونیو، څه ګناه یې کړې ده او اوس یې چېرته بیایې؟ مطلب شاه دا چې د ملک صاحب ګناه څه ده په دې باندې ملک غني په خپله ښه پوهېږي. تا ته حاجت نشته دی چې دومره سپیناوی وغواړې. حاجت راته ولې نشته؟ د ملک صاحب سره په دیره کې یوازې همدا زه وم. د کوره چې راووته تاسو ونیو. که د ملک صاحب کورنۍ پوښتنه کوي نو زه به ورته بیا څه جواب ورکوم چې ملک صاحب په کوم جرم باندې ونیول شو او کومه خوا یې بوته؟ مطلب شاه که د ملک صاحب کورنۍ پوښتنه کوي نو موږ نه یې کولی شي، ځکه چې زما د کور خلک دي. ما ته یې خورزه ناسته ده. زه کولی شم چې بیا د ملک صاحب په هکله ورته پوره معلومات ورکړم. انجینر صاحب دا تاسو څنګه د کور خلک یاستئ؟ د کور خلک داسې ظلم کوي لکه دا تاسو چې د ملک صاحب سره وکړ. وګوره موټر هم روان شو. ملک صاحب نه پوهېږم چې کومه پای مې وړلې. هی نو په تا خو مې دا حال پیرزو نه و. دا بد پلاره تازه ګل پسې خو ورغلی وې. څه یې درته وویل؟ بس چې زما زړه یې کوم شک و هغه یې لرې کړ. خو ژبانې یوه خبره ده چې ما په یو غشي دوه ښکاره وکړل. دوه څه مطلب؟ زه خو پوه نه شوم. یو خو دا چې زما اندېښنې لرې شوې که موږ پرخه عابد ته وکړو نو څه خبره نشته. او بله ده شورا غواړي چې زړور ونیسي، خو هغه تښتېدلی دی او پیدا کول غواړي. او دا کار شورا اوس ما ته وسپاره. ویل چې تی وکړه، زړور را پیدا که، څه خرچه مرچه به هم درته درکو. چې دا د خرچې خبره مې واورېده نو دا زړه مې داسې وتخنېده. ښه که زړور پیدا شي نو بیا پې څه کوي؟ څه پې کوي خو نیسي، بندي کوي که نه چې پر ښځه لانجې نه خلاصه شي. زه خو اوس د شورا غړی شوم. غړی دومره اعتبار یې را باندې وکړ. هغه د چا خبره ویل چې وړي لا غوړي شو. یو خوا په شورا کې غړیتوب او بل خوا پیسې او د زړور د غمه خلاصېدل. ښه چې داسې ده نو که دې خوښه وي نو زه به ورباندې مرکه وکړم.
خو رښتیا ته به زړور څنګه ولټې؟ دا چل یې ما ته راځي، ته بېغمه شه. خو اوس لپاره مرکه مه کوه چې بیا کله درته ما وویل نو هغه ساعت هغه مسلات تر هغې به له خیره سره خبره نور هم پاکه کړو. خدای دې مهربانه شي نو که پرخه زما انګور شي، کور به مې پرې راټولي او په کور کې به راسره کار هم کوي. د منګیز ډېره تکړه جلی ده. په همدې خاطر خو زما هم زړه کېږي چې پرخه عابد ته وکم، خو اوس نه، بیا چې اول د زړور غم وکم دا بیا اسانه ده. محترمو، تاسې ټول خبرو ته غوږ ونیسئ چې دا خبرې ډېرې ضرور دي، هسې نه چې بیا خدای مکه سبا ته څوک ګیلې وکئ. دغه شان آفرین. ښه خبره مې دا کوله چې موږ غواړو د سربند کار له خیره سره پیل کړو چې زموږ د کلي څخه پورته سربند جوړ شي نو د غره غاړه کې به ډېرې ځمکې آبادې شي. بیا به له خیره سره ښه حاصلات ورکوي، ځمکه به خیرازه شنه وي. کور دې ودان انجینر صاحب فریده چې تا زموږ په خبره باندې فکر وکړه. د سربند جوړول د دې خلکو ارمان دی. زموږ خو ډېرې شاړې ځمکې پرتې دي خو د اوبو نشوالی دی. نو خدای مهربانه دی، اوس به له خیره سره د دې ځمکو نه ګټه اخلو. نو اصل خبره دا ده، ما ویل که څوک پکې کار کول غواړئ، مقصد د چا مزدورۍ ته زړئ نو نوملیکنه دې وکړي. خدا یادونه م کومه چې زموږ د کار پیسې به کمې، ځکه دا د کلي کار دی او بودیجه شورا ورکوي. نو په همدې خاطر غواړو چې په کار کې ولسي ونډه م وي. نو خبره ښکاره ښه ده چې سبا د چا په زړه کې شک نه وي چې ولې موږ ته کمې پیسې راکول کېږي. شور مه کوئ، شور مه کوئ. ولې څه خبره ده؟ ګورئ که د چا خوښه یې نو کار به وکړي او که یې خوښه نه یي نو شور ته حاجت نشته. دا خو د زور خبره نه ده او نه یې په زور باندې په چا کوي. هغه هوښیاران وایي که شپه تیاره ده نو مڼې په شمار دي. انجینر صاحب فرید تاسو ته ټوله خبره وکړله، اوس خوښه ستاسې که کار کوئ او که نه. رښتیا وایي، د همدې لپاره مې تاسو ټول راټول کړي وئ. زه په تمه یم که دلته د کار خلک پوره شو نو سمه ده، او که بیا پوره نه شو نو مجبور یم چې د بل ځای نه خلک راولم. بیا به ګیلې نه کوئ. سکندره، په عبدالرحیم دې څه خاورې ری وخوړې او که نه؟ ورباندې مې وخوړې، خو جابر خانه ته په عبدالرحیم باندې هسې خرچه کې څوک یې پوښتنه هم نه کوي او نه یې غم کوي. وبه شي وبه شي، ولې وارخطا یې؟ وارخطا ځکه یمه چې ستا شرطونه نه څوک مني او نه ورته څوک اهمیت ورکوي. پخپله دې واورېدل چې عبدالرحیم پلار ته په تلیفون ویلي وو چې زما غم مه کوئ او د دوی شرطونه ونه منئ. اوس هم سرې وخت دی. جابر خانه پرېږده اجازه راکړه چې دا کیسه ور ختمه کړم. یو ورځ دوه ورځې ورته نور هم ګورو. نو د څه دپاره چې شرط دې نه مني ورځ دوه کتل څه معنا؟ ګوره دا د قانونو خبره یوازې د ملا کریم خان نه ده، نور خلک هم پکې دي او ملا کریم خان خپله هڅه کوي چې هغه خلک رضا کړي او بیا زموږ شرطونه ومني. نه یې منم در سره. ته هسې ځان ته دوکه ورکې، د عبدالرحیم وژل نه غواړې. نو ستا ولې تادي ده وسکندره؟ تادي مې ځکه ده چې د ظفر خان لور باید کونډه شي او زما زړه ورباندې یخ شي. عبدالرحیم چې په دې دنیا کې ژوندی ګرځي نو زما زړه ناارامه ناارامه. دومره صبرم کړی، لږ به نورم وکړو سکندره. که د ملا کریم خان لخوا کوم ځواب راغی خو ښه ده، او که نه نو بیا درته اجازه ده چې د عبدالرحیم سره څه کوې ویې که. سمه ده، دا ځل به م زه ستا خبره ومنم، خو ګوره عبدالرحیم بیا بې مرګه نه پرېږدم، بې مرګه. دا وه د
د پولې پورې ډرامه چې تاسې واورېده په دې هیله چې ستاسې د خوښۍ وړ به ګرځېدلې وي. په ډرامه کې مو واورېدل چې د کنډو کلي خلکو ملک غني پسې لښکر وکړ تر څو یې ونیسي. ملک غني غوښتل تېښته وکړي خو ګل بیبي ورته وویل چې کیدای شي په تېښته کې د ستونزه نور هم غټه شي. که چېرته یو مجرم ځان قانون ته نه سپاري نو آیا جرم یې غټېدای شي؟ په دې هکله به تفصیلي راپور د پولې پورې په پروګرام کې واورئ. که غواړئ چې له موږ سره خپل نظر یا وړاندیز شریک کړئ په دې شمېرو را سره اړیکې ونیسئ: 0 3 30 50 0 2 6 30 50.